شیخ هبت الله تازه چاته او څنګه امر ورکړ. بلخوا د بدخشان موضوع باره کې ذبیح الله مجاهد څه وویل. ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل سبسکرایب کړئ. د مولوي هیبت الله اخندزاده په نوم د طالبانو ډلې مشر چې دا مهال په کندهار کې له عامو خلکو پټ استوګن دی ویلي علما باید سیاست ته راستانه شي. د هیبت الله په خبره کفري نړۍ هڅه کوي چې دین او سیاست سره جلا او اسلامي هیوادونو کې علما له سیاست بشپړې بې برخې کړي. د طالبانو مشر مولوي هیبت الله د دې ډلې د لوړو زده کړو وزارت د دیني جماعتو او تخصصانو ریاست سیمینار ګډون کوونکو ته په وینا کې ټینګار کړی دی چې سیاست د علماو حق دی او علما باید د سیاست بیرته لاسته راوړلو لپاره هڅې وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې علما د خلک د طالبانو د اسلامي نظام په ګټو پوه کړي او د مشرانو له بې اطاعتۍ څخه دې راوګرځوي. هیبت الله په ورته وخت کې پر دیني علماو غږ کړی دی چې د دوی د اسلامي امارات فرامین د خلکو ته واضحه او عملي کېدو ته دې وهڅوي. یاد خبر ته ګڼو خلکو غبرګون کې لیکلي دي چې تاسو افغانان له زده کړو منع کړي دي. تاسې اول د زده کړو حق ورکړئ بیا به ستاسې فرامین ومني. بلخوا بعضو ورته دا هم لیکلي دي چې په دې وروستیو کې ملایانو داسې سیاست وکړ چې خلک یې د ملا له نوم څخه متنفره کړل. دا ځکه چې اکثره عالمانو او ملایانو ته پرمختګ او عصري زده کړې کفر ښکاري. یوه بله خبره دا ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس لیکلي دي چې د کوکنارو کروندو له منځه وړو پر سر رامنځته شوې ستونزه د سپینګیرو په منځګړیتوب حل شوه. وړاندې د بدخشان د رایم او ارګو ولسوالیو د خلکو له قوله لیکل شوي. هغوی د کوکنارو د کروندو له منځه وړو ژمنه کړې ده. ژمنه وشوه چې د بدخشان خلک به د دې پروسې ملاتړ کوي او هیڅ ډول مزاحمت به نه کوي. وړاندې ویل شوي هغوی چې د تیرو څو ورځو په اعتراضونو کې زیانمن شوي ورته به رسیدګي کیږي او له دې وروسته به هیڅ ډول جنجال نه رامنځته کیږي.